غزوه بدر واقعه درته ما بیان کړې وه چې په هغې کې د کفارو اویا سرداران مردار شوي وو او اویا تنه قیدیان جوړ کړی شوي. هغه اویا تنه بیا د هغې نه فدیه واخیستی شو، هغې عذاب کړی شو. خو په سم 3 هجرۍ کې د کفارو په زړه کې دغه یو عذاب او یو غصه پرته وه چې یاره موږ به د نبي علیه السلام وسلام نه دا بدل اخلو. نو 3 کال د هجرت باندې په 3 هجرۍ کې د نبی علیه السلام په 3 کال د هجرت باندې د مکې کفارو مشوره وکړله چې د نبی علیه السلام او د هغه په ملګرو باندې حمله کوو او کوم مال چې ابو سفیان د تجارت راوړی و هغه یې هلته په یو ځای کې امانت ایښودی و، ځکه چې هلته جنګ وشو، رشته داران یې قتل شو، نو هغې مال له چا لاس نه ورکړ، هغه باندې روغ کال د غم تېر شو. دغه کوم مال چې د تجارت راوړی شوی دا به ټول په دې جنګ کې لګو، خو د خپلو رشته دارو بدل به اخلو. د دغې سامان او په دغې تجارت باندې موږ نه بدسو. دا فیصله یې وکړله او د 3000 کسانو لښکر یې تیار کړو. 3000 کسان د کفارو، په دې کې 700 کسان داسې چې هغې زغرې اغوستې وې او 200 ورسره اسونه وو، 300 ورسره اوښان، یعنې ښه سمه اسلحه یې واخیستله او ځان یې د اسلحو ډک کړو او 15 ښځې هم د ځان سره روانې کړې. یو خو دا چې دوی به راته په لاره کې سندرې وایي، تېر کال چې کوم سرداران مردار شوي وو، قتل شوي وو، د هغې یاد به تازه کوي. نو ټایم په ټایم په دې کسانو کې غیرت اچوي چې ستاسو پلانکی مشر یې وژلی، پلانکی مشر یې وژلی، سندرو کې به راته هغه یادوي. نو په دې لښکر کې به نور جذبه هم راځي، نور جوش به پکې هم راځي او دارنګې که د جنګ نه څوک تېښته کوي نو غم به ورسره چې موږ خو ښځې هم راوستې دي. نو ځان سره 15 ښځې روانې کړې. په دې 15 ښځو کې د عتبه لور هم وه چې د هغې نوم هنده وه. هنده دا د عتبه لور وه، د دې پلار عتبه او ترو شیبه او ورور ولید دا په غزوه بدر کې 3 واړه مرداران شوي وو. نو دې وې زه پاتې کېږم نه، زه به هم دې جنګ له ځم. او موجوده چې د مکې کوم سردار او مشر ابو سفیان د هغه ښځه وه، د ابو سفیان ته یې ویې چې ته جنګ له ځې، زه به در سره ځو، زه پاتې کېږم نه، چې زه په دې مسلمانانو خپل زړه یخ کړم. دې هندي وې دا ورسره پکې هم روانه شوله. نو 300 کسان